السلام علیکم دوستانو، نن به د زردالو په اړه باندې لاند تازه او په زړه پورې معلومات درکړم. د زردالو یا خوبانې د هغه ایرانونکو ګټو به مو خبر کړم چې تر اوسه پورې تاسو نه یاست خبر. زردالو چې ډیری خلک په خوبانې سره هم یادوي، د هغه سیمو میوه ګڼل کیږي چې یو څه سړې او یا غرنۍ سیمې وي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. زردالو له یو هغه میوو څخه ده چې ډیر د ښه خوند او غذایي توکو درلودونکې ده. په دواړو حالاتو سره پیدا کیږي، یو ته یې وچ او بل ته یې تازه زردالو ویل کیږي. روغتیایي کارپوهان وایي چې دغه میوه په دواړو حالاتو کې د روغتیا لپاره ډیر ګټور ګڼل کیږي او په جوړښت کې ګڼ شمېر غذایي توکي لکه پوتاشیم او اوسپنه، فایبر او بیټا کیروټین په ډیرې اندازې سره شتون لري. زردالو یا خوبانې خو هسې هم ډېر زیاتې ګټې لري، خو دلته به یې هغه څو مهمې ګټې تاسو ته ووایم چې د انسان د روغتیا لپاره ډېر اغېزمن وي. اول، که چیرې سهار په ناره وخوړل سي د معدې د هضم مرحله ښه کوي. دویم، د زردالو استعمال د وینې د جریان لپاره ګټور دی. دریم، د زردالو په استعمال سره په خېټه کې پیدا کېدونکي چینجي له منځه ځي. څلورم، د دې میوې په استعمال سره د وینې کلسترول کنټرولېږي. پنځم، د زردالو په استعمال سره د زړه شریانونه پاکیږي. شپږم، د زردالو د اوبو په استعمال سره درد کمیږي یا ختمیږي. که مو د زردالو یا خوبانې په اړه باندې دا لنډ تازه او په زړه پورې معلومات خوښ شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه هم د دې ګټو څخه خبر سي. د نورو تازه او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.